پرون مې یو ویډیو ولیده چې یو دوه کسان ولاړ دي او د هغه علاقې نه ویډیو کوي کوم بونیر کې چې کوم کلی ډېر خراب شوی دی او لګیا دي مسخرې کوي وایي دا ښه ده چې دا اوبه راغلی او دا کورونه یې ویوړو د علاقې یې ویوړې دلته موږ ته لارې ازادې شوې موږ ته دا شو او خندلې یعنې ته سوچ وکړه چې د هغه معاشرې په باره کې به موږ څه وایو چې هغوی د دې قسمه امتحانونو نه هم مسخره او ټوغه جوړه کړې ده هغوی د دې نه هم لطیفه جوړه کړې ده او غټه خبره هغه دا کوي چې په ما نه ده په ما نه ده زه به هله جاړم چې کله په ما راشي بیا به زه خلکو ته وایم چې دا لوی امتحان او لوی سخته په دې بل مسلمان چې دی دې باره کې ته څه موږ کې یو دا مرض دی چې زه برابر یم زه په امن یم دا خواته ګاونډي دي تباه و برباد خو شي خو چې زه برابر یم خو چې کله به ما راغله بیا به زما چغې واوري هغه اسمان ته به زما چغې بیا رسي په دې بل مسلمان چې راغله دا داسې لکه په ما چې راغلي دغه په ما راغله که نه زما رور نه دی زما خپل نه دی زما مسلمان رور مشر کشر خور مور نه ده نو د دې نه مسخرې به نه جوړې د دې نه به لطیفې نه جوړې د دې نه عبرت اخسته دویمه ځان سره هم سوچ پکار دی چې زموږ اعمال څنګه دي یعنې موږ د الله سره چې زموږ کوم تعلق دی کوم رابطه ده هغه څنګه ده خپل ګناهونه انسان پرېږدي الله ته واپس شي الله ته رجوع کړي یو رب العالمین دا امتحان لري کولی شي بل څوک یې نشي لري کولی دا ګورې نه د مشینرۍ کار دی دا نه د انسانانو کار دی دا نه د ټکنالوژۍ کار دی دا داسې خبرې دي چې د دې په مخ کې ټوله دنیا بې بسوي ټوله دنیا دا د دې کار نه دی چې سړی به وایي چې یاره زمونږ مخکې ورځو کې په یوروپ یو ملک مې کتو هلته هم دقه شان چې د تندر راولېدل او د اوبه راوتې دي دا موږ چې کینو دغه بحث کوو یوروپ په ټکنالوژۍ کې داسې شو دغه شو اسمان ته ورسېد سپومۍ ته وختو او د هغوی هم په سوونو خلک مړه کړي دي په سوونو خلک د هغوی مړه شوي او حکومت ورته دغه شان ولاړ دي دا ګاډي ودرولي دي اوسې نندارې کوي څه کېږي پکې نه دا خبرې د ټکنالوژۍ نه دي دا خبرې د مشینرۍ نه دي دا د الله رب العزت قدرت ته یو رب دا مصیبت او دا سخت لري کولی شي او هغه یې ودرولی شي بل څوک یې نشي نو الله ته واپسي الله سره خپل تړون مضبوطول هغه ته فریاد دعاګانې غوښته هغه ته واپس کېده ګوره د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نور چې کله تور شو موږ چې نور تندر ونیو نور تور شو هغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی رسول صلی الله علیه وسلم جومات ته منډه کړه صلات الکسوف دپاره هغه مونځ چې هغه په دغه وخت کې کېږي هغه 2 رکعات نو د ډېرې یېرې نه او د ډېر ګبراهټ نه صحابه کرام وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم چې د څادرې راچو په دې بره بدن باندې کور کې پروت و دمه یې کوله نو دا څادرې چې په اوږو راچو نو د عایشه رضی الله عنها څادرې راچوله هغوی ته یا رسول الله ده نو بیا ورته پته ولګېده چې څادر خو ما د عایشې راچولی دومره ګبراهټ په هغه چا باندې چې هغه له الله تېر شوي راتلونکي خطاګانې ټولې معاف کړي دي هغه د جنتیانو سردار دی هغه د انبیاو سردار دی په هغه دومره ګبراهټ په موت ته چې د ګبراهټ او ویرې راغلې ده موت ته چې یېرېدلي یو چې دا اخر دا ولي نه د هغې نه لطیفې جوړې شي د هغې نه مسخرې جوړې شي بعض وایي دا چې موسمي حالات دی نو خو دا موسمي حالات چا داسې جوړ کړي دي دا هم د چا په لاس کې دي که نه که نه هسې داسې د دنیا روانه دهریو په شان نظریه لکه دهریه چې ووي د دنیا په خپله داسې روانه دا نظام په خپله خو نه چلېږي خو څوک یې چلوي که نه تندر چې را پرېوتو که ته ورته موسمي حالات جوړه او که ته ورته هر څه جوړه خو چا دا کار کړی دی که نه دا چې په یو ځای کې راځي په بل ځای کې نه راځي خو معنه ده چې څوک دا نظام چلوي که نه یو ترتیب یې دی هغه رب العالمین دی هغه ته واپس کېده غواړي د هغه سره خپله اړیکه مضبوط ساتل غواړي زه دا هم نه وایم ما یو خبره نوټ کړه په دې یو څو ورځو کې
لکه بعض هغه دي چې هغوی صرف دغه قصې کوي یاره په دغه کې په بونیر کې چې دا کم حالات جوړ شو دا جي هلته په دغه خلکو کې دا ګناه ډېره ده او سواد کې چې جوړ شو دا هلته دا ګناه ډېره ده او باجوړ کې دا ګناه ډېره ده او په فلاني علاقه کې دا ګناه ډېره ده او فلاني علاقه کې دا ګناه زه تاته من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط څوک دی چې د سره یې ګناه نه ده کړې او څوک دی چې ټول عمر یې نیکیانې کړي دي که ستا په علاقه نن دا سخت نه راغلی لکه نن په صوابۍ باندې دا حالات راغلي الله دې ورته اسانه کړي که دوی پرون دا خبره کړي چې په کومو علاقو چې دا حالات راغلي دا ټول ګناهګارو نو نن به دوی څه وایي د خپل ځان مبارک یو دا خبره چې د خپل ځان صفایي به نه بیانوي ګناهګار موږ ټول یو ګناهګار موږ ټول یو کومه علاقه دي چې د ماته په ګوته کې چې هغې کې د سره ګناه نشته شته دي شي کومه معاشره کم خاندان کم قوم دي چې د هغې کې د سره ګناه نشته هېڅوک یې نشي کمې زیاتې موږ کې دی او د خپل کمي اقرار کوو اوس دې له دا رنګ ورکول چې دا صرف یوه علاقه ځکه چې دا خلک ډېر بد او دا خلک ډېر بد او په دوی عذابونه دا غلط کار دی ټیک هم داسې د اسمان نه راکوز شوی یعنې یو کس لګی دا قصه کوي دې علاقه خیر دغه علاقه کې چې دی دا مسله ډېره او دی په خپله مونځ اودس نه کوي بې لمازه ته وایي ته نورو به څه خبرې کوي ته د خپل حال ته خو ګوره دی په خپله سودخور دی دی په خپله په موبایل کې هر قسمه فحاشي ګوري او چې دغه علاقه کې دا مسله ډېره وه زه دا منم چې د ګناهونو د لاسه امتحانونه او فتنې راځي خو کله داسې وي چې هغه محض یو امتحان یې الله رب العزت په هغې کې د خلکو د ایمانونه د خلکو د زړه هغه خبرې چې کومې دننه دي د الله سره د ده رابطه هغه راښکاره کول غواړي نو یوازې دې له دا رنګ ورکول چې دا محض صرف ګناهونه دي دا هم زیاتې دي او ما خو تاسو ووایي که نه چې د دې نه خو د عقل خاوند انکار نه کوي چې موږ کې هر سړی ګناهګار او خطاکار دی دا فرق شتی چې بعضو علاقو کې یو ګناه په نسبت د نورو هغه ډېره کېږي په بعضو کې کمه کېږي خو د دې سره هغه خلک چې په کومه باندې دا امتحان راغلی دی هغوی ښه خفه کول دي ته د یو سړي سره ناست یې د هغه پلار هم مړ دی رور هم مړ دی تره هم مړ دی ماما هم مړ دی کور ټول ته ته او تاسو کې زنا ډېره وه تاسو کې زنا ډېره وه تاسو کې فحاشي ډېره وه نو ته څه شئ دا د هغه عربۍ کې وایي که نه لکل مقام مقال د هر ځای خپلې خبرې د هر ځای مناسب خبرې چې ته راشي او ناپټي سې راولي او د ځان نه دې داسې د تقوا بوجۍ جوړه کړي دا غلطه خبره ده که ته خلکو ته ویل هم غواړي هغه په یو داسې اندازه چې ته یو علاقه یو معاشره یو قوم ټارګېټ نه کړي موږ به عام داسې وایو چې او موږ کې ګناهونه ډېر شوي دا خو واضحه خبره موږ کې بېدیني ډېره شوې ده د الله نافرمانیانې هغه ډېرې شوي دي راځي چې الله ته واپس شو راځي چې الله ته وجاړو عام داسې یو نصیحت پکار دی خو داسې چې ته یو علاقې ته ګوته نیسې ته یو قوم ته ګوته نیسې دا سراسر غلط کار دی سراسر غلط کار دی نو دا یو اهمه خبره د کمې دپاره چې ما دا نن نشست خاص کو هغه د مسلمانانو ورورولي دا داسې دین دی که نه چې دې موږ د یو بل سره داسې تړلي وو لکه د دوو لاسونو دا ګوتې چې یو بل کې دننه کړي داسې موږ د یو بل سره تړلي وو اسلام زموږ نه دا غواړي چې په سخته کې موږ د یو بل سره ودرېږو که هغه عربی دی که هغه عجمې دی که تور دی که سپین دی که پښتن دی او که پنجابی دی او الحمدلله ثم الحمدلله په دې زه فخر محسوسوم او په دې زه خوشحالي کوم چې الحمدلله زموږ پښتانه هغه خلک دي دوی کې دا صفت یو څو صفات هغه زموږ پښتنو کې ډېر اوچت دي یو دا دی چې په سخته کې د یو بل سره مرسته کول دا ښه صفت معمولي که تاسو خیال کړی ملک کې څه کلي کې څه حادثه راشي یو ټول کلی ولاړ ټول خلک راوځي الحمدلله دا صفت شتي خو زه یم چې موږ ښه راتازه کړو په ځان کې دا خوي
او که بعضو خلکو کې د بعضو خلکو نه ورک شوی دی یا څه نه څه کم شوی دی چې هغوی هم دې خبرې ته توجه شي. زه یو حدیث تاسو ته بیانوم او هسې دا په توجه سره واورئ. صحیح مسلم کې حدیث دی ابو هریره رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم وی الله به د قیامت په ورځ وی دا خبره به الله کوي یا ابن آدم ای د آدم بچیه مرضت فلم تعودنی الله به ورته وایي چې ای د آدم بچیه زه بیمار شوی ومه ناجوړه شوی ومه ته زما تپوس ته نه یې راغلی. بنده به ډېر حیران شي کیف اعودک وانت رب العالمین یا الله زه به ستا څنګه تپوس کوم او ته رب العالمین په رب العالمین باندې خو مرض نه راځي بیماری پې نه راځي بلکې مرض راوسته شفا ورکول دا د هغه په لاس کې په هغه څنګه مرض راغی وی الله ورته وایي چې اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعوده ولې زما هغه پلانې بنده چې ناجوړه شوی و ته یې خواله نه وې تللی که ته د هغه خواله تللی وې که نه لوجدتني عنده زه به دې هلته موندلی وې زما پلانې بنده بیمار شوی و ته د هغه خواله نه یې تللی که ته تللی وې زه به دې هلته موندلی وې. بیا ورته وایي ای د آدم بچیه تا نه مې خوراک غوښتلی او تا ماله خوراک نه و راکړی. هغه بیا تعجب وکړي چې الله زه به تا له خوراک څنګه درکړم او ته رب العالمین یې رب خو خوراک ته ضرورت نه لري. وی الله ورته وایي چې زما پلاني بنده چې غوښتنه د خوراک کوله تا وله نه ورکړی که تا وله خوراک ورکړی وی لوجدت ذلک عندي هغه به دې زما سره موندلی یعنې ما به دله په هغې اجر درکړی. بیا ورته ای د آدم بچیه ما دله اوبه غوښتلې وي تا به هله اوبه رانه کړي. هغه ورته وایي یا الله زه به تاله څنګه اوبه درکړم وانت رب العالمین ستا څښاک ته ضرورت نشته زه تاله څنګه اوبه درکړم. الله ورته وایي چې استسقاک عبدي فلان زما پلاني بنده تا نه څښاک غوښتلی او تا ویله څښاک اوبه د څښو څه نه ورکړي اما انک لو سقیته لوجدت ذلک عندي که تا هغه له د څښاک څه ورکړی وی که نه هغه به دې زما سره موندلی وی. دا حدیث یاد کړئ یعنې ستا د یو مسلمان سره د رور او خور سره ښه کول دا په اصل کې ته د ځان سره ښه کوې دا ته د ځان سره ښه کوې. اوس چې دا کوم حالات دي زموږ په علاقو کې دا خلک که په خوله باندې موږ ته نه وایي داسې خو نشي کېدی چې هر یو به موږ ته ټلیفون کوي که نه تا ته به ټول علاقه ټلیفون کوي که په دې تمه ناسې نو بیا ستا څه ته اراده نشته خو لنډه دا ووایه که نه زه به ناست یم ډډه به مې لګولې چې یاره دا ټول خلک به ما ته ټلیفون کوي چې موږ سره مرسته ماله ډوډۍ ماله خوراک ماله جامه زه بیمار یم ماله دوایي ماله علاج. دا حالات چې کوم دي دا د هغوی یو غوښتنه ده زموږ نه که نه ټلیفون ته خو نه یې ناست چې هر یو ته به ټلیفون نه ځي. دا حالات چې کوم دي دا کومه سخته چې به هغوی ده دا غوښتنه ده که نه دا موږ ته وایي دا حال د هغوی دا وایي چې زما خوراک ته ضرورت ده دا حال د هغوی وایي چې زما جامې ته ضرورت ده زما دوایي ته ضرورت ده زما کور ته ضرورت ده. د دې چې ته جواب ورنکړې قیامت پر ورځ ته الله داسې وایي ته به دې څه جواب ورکړې چې الله د قیامت پر ورځ ته وایي چې تا زما تپوس نه وکړې ته ورته وایي چې الله زه به ستا څنګه تپوس وکړم ته خو بیمارېږې نه په تا مرض نه راځي او الله ته وایي چې ستا هغه وروڼه چې بیماران شوي اوس په هغه علاقو کې دا سبحان الله عامه مشهوره خبره ده تاسو به دا لیدلي محسوسه کړي به مې او دې ته به پام چې کله دا قسم امتحانونه راشي په علاقه باندې د سیلابونه او زلزلې بیا هغه علاقه کې داسې دا وبایي غونته کې مرض خور شي اکثر خلک بیماران دي د هغوی اوس علاج ته ضرورت دی دا اوس څه کوو دا د اسمان نه راولېږي دا علاج دا به هم زما او ستا په مرسته باندې کېږي د الله له توفیق نه بعد زما او ستا په مرسته باندې نن که ما او تا د هغه سره ودرېږو نو دا موږ
صرف د هغوی د فایدې دپاره نه یو لېږي موږ په اوله کې د چا د فایدې دپاره لېږو د خپلې فایدې دپاره لېږي د هغوی هغه حالات وایي چې زموږ خوراک ته ضرورت دی زموږ څښاک ته ضرورت دی جامې ته ضرورت دی حتی الوسع چې څومره دنه کېدی شي کوی که هلته نږدې که د هغه ځینې لري الحمدلله اوس هغه پخوانۍ زمانه نه ده په یو بټن باندې د یو ځای نه بل ځای ته پیسې اوړي په یو بټن باندې موبایل کې یو بټن دی چې کلیک کا او زور به وکړو خبره ختمه شوه د یو ځای نه بل ځای ته اوړي هغه باني ماني موږ سره ختمې دي او یو نن مې هسې یو ویډیو مخې ته راله ډېر سخت متاثره کړه چېرته چا په ملک کې د دغه علاقو دپاره به کومو چې دا سخته راګرې د هغوی دپاره داسې چاندې بندوبست کوي لګیا دی او کپړه یې داسې خوره کړې ده نو یو ماشوم چې هغه په خپله سوال کوي غریب دی نو هغه 100 روپۍ راوړي او هغه ته یې ور واچوله پیسو ته زه دغه ټیم کې مخامخ خو دې ماشوم ته نه وم ماله د موبایل په دې سکرین مې ولیده او ماله حیا راله چې دا کم سخاوت دی کم سړیتوب دی چې په دې ماشوم کې دی په ډېرو لویو کې نشته یو ماشوم په خپله غریب دی خو دی چې په دې عمر کې دی سوال کوي مشران به یې نه کور یې ګډوډ دی هغه ماشوم راځي هغه پیسې چې ده په سوال غوښتلي د نورو نه هغه دی دغه خلکو له ورکوي دا کم اوچت تربیت ده شوی دی او موږ ډېر به پکې داسې وینو چې هغه ښه ماړه دي خو دا یره ده چې یاره دا به څه کېږي او که دا زه ولګوم په ما به دا حالات راشي نه که دا ته ولګولې رب العالمین به یې د داسې سختو حالاتو نه وساتي ښه بل حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي اوس دا حدیث په توجه واورئ او زه دا یقین سره وایم ګمان نه دی چې ډېرو خلکو ته ډېرو مسلمانانو ته دا حدیث نه دی معلوم او که زه داسې وایم چې مبالغه به نه انشاءالله چې ډېرو مریانو ته نه دی معلوم دا په صحیح الجامع کې حدیث دی ښه صحیح امام طبراني راوړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی ان لله عبادا دا الله بعض خاص بندگان دي اختصهم بالنعم لمنافع العباد الله رب العزت دغه بندگانو له ډېر نعمتونه ورکړي دي دغه بندگانو له ډېر نعمتونه مراد مال ولا ورکړي دي جیداد ولا ورکړي دي مقام او عزت ولا ورکړي دي زور ولا ورکړي دي دا ټول په دې نعمتونو کې دننه راځي د الله بعض بندګان دي چې الله ولې ډېر نعمتونه ورکړي دي ولې لمنافع العباد چې د دوی د دې نعمتونو نه د نورو بندګانو ته فایده ورسي خیال مې دې حدیث الله بعضو بندګانو له څه ورکړي دي ډېر نعمتونه ولې چې نورو بندګانو ته دې ګټه ورسي اوس دې ته غوږ کېده یقرهم فیها ما بذلوها دا نعمتونه الله په دوی برقرار ساتي تر څو چې دوی د نورو دپاره لګوي فاذا منعوها کله چې دوی دا نعمتونه بند کړي د نورو نه نزعها منهم الله د دوی نه واخلي فحولها الى غیرهم الله یې نورو ته ورواړوي دا تاسو نه اورېدلی د الله بعض بندګان دي چې الله وله نعمتونه په نسبت د نورو بندګانو ډېر ورکړي ولې چې د الله دا نور بندګان ته فایده والي نو دا نعمتونه د ده سره به یي تر څو چې دی په نورو لګوي او چې کله ده بند کړو الله به یې د ده نه والي او داسې چا له به یې ورکړي چې هغه به یې په دې نورو بندګانو لګوي یو سړی به راشي ما ته به دا ووایي چې یو خبره مې ذهن ته راځي څه زمونږ په علاقه کې پلانې دی پلانې حاجي صاحب دی پلانې کشر پلانې مشر زمونږ هغه خپل هغه خو روپۍ نه لګوي د چا مرسته نه کوي او ښه ډېر مال ورسره دی او د حدیث کې خو دا دی چې الله یې ته بیا الله یې ته واخلي
نو دغه یار سره خو اوس هم پیټې ډکېږي په بینک کې ښه اکاونټ دی روپۍ نه لګوي دا سوال او دا خبره زړه ته راتلی شي که نه شي راتلی شي د دې به څه جوابي نو جواب یې دا والی نعمت اخیسته د الله د طرف نه یوازې دا نه دی چې الله به تا نه دا روپۍ داسې وایي ختمې به کړي ستا تجارت به ختم کړي مال به تا سره یي خو ته په ځان نه لګې د دې دا مطلب دی چې د دې دا هم داسې شوه لکه تا سره چې مال نه وي کنې ویې ګورئ نظر وچورلوئ کم سړی چې د الله د بندګانو سره نه ودرېږي او د هغوی مرسته نه کوي او د سره مال ډېري دی په ځان هم نه لګوي او اوس ورته ستاسو ذهن کې دي چې زر لاړ نه شي پلاني او علاني ته وروسته چې لاړ زما په دې خبره کې به سوچ وکړي او هغه خلک ځان ته مخامخ که چې مال ورسره ډېر دی خو څه فایده تې نشتي ویې ګوره او سبا بیا ماته ووایه چې دا سړی په ځان لګوي او که نه لګوي دی په ځان هم نه لګوي نو دا داسې شو لکه دا مال چې ده سره نشته لکه دوه کسان دي د دې یو سره هېڅ هم نشته د دې بل سره غوټه پرته ده خو هغه هم نه لګوي دې دواړو کې څه فرق دی دا یو دغه لا بدبخته دی چوکیدار دا بل خو بیا هم بېغمه دی چې وده شي خڼار یې کوي ښه مزېدار ځکه یې څه شتي خو نه بل چې وده شي غمېدار یې چې د شوړې له څوک نقصان ورنه کړي نو د ده نه خو دا بل ښه دی دا غریب بېغمه خو دی که نه دویمه الله خو به یې رانیسي نه که نه خیال دې دې نقطې ته الله یې نه رانیسي ولې ځکه چې څه ورسره ونه نو دغه بل یو غم او دویم الله به دې تپوس هم کوي دا حدیث تاسو ونه اورېدو چې ای د آدم بچیه زه مریض شوی ومه ای د آدم بچیه زه وږی شوی ومه زه تږی شوی ومه دا تپوس به کېږي که نه که دا مال الله چې تا له درکړی دی که نه دا دې د الله د بندګانو دپاره ولګوو رب العالمین درته دا ښه ډېروي او چې کومه ورځ دې بند کړو الله یې تا نه هلي او نورو له یې ورکوي څومره چې ته مرسته کوي دا عامه خبره ده خو خصوصا په دې ورځ کې به دې کوو لکه چې هلته اوس زموږ وروڼو خویندو ته ډېر ضرورت دی ډېر زیات ضرورت ورته دی لکه څه ملګري هلته تلي نن زما د هغوی سره رابطه وشوه یاره ما ته پوره حالات ووایه څه دی او چې کومې قصې وکړې کومې خبرې هغوی وکړې نو هغه د لیده پرې دا خبرې د اورېدو نه دي د اورېدو نه دي ځکه چې موږ به ګرځېدو بدی کې به آواز شو یاره د دې ځینې بین راځي دلته کې څوک مړی پروت دی د دې ځینې بین راځي دلته کې څوک مړی پروت دې ځینې بین راځي دلته څوک مړی پروت او بیا ته بېوس هغې ته ولاړې داسې کاڼي دي چې هغه د اوچتولو او د خوځولو نه دي څومره لویه سخته ده په دې سخته کې د هغوی سره ودرېده چې څه ته کولی شي رب العالمین مهربانه باچا دی او کریم او رحیم دی موږ ته دا نه دي ویلي چې د وس نه زیات د وس مطابق هر سړی لږه خپله مرسته ښه حدیث کې دا راځي دا امام طبراني راوړی دی عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وی احب الناس الى الله انفعهم للناس هغه خلک چې د الله په خلکو کې ډېر خوښ دي او هر مسلمان ته ارمان دی چې زه د الله خوښ وي که نه د هر مسلمان د ارمان دی چې زه د الله خوښ په دې خلکو کې چې د الله ډېر خوښ دي هغه انفعهم للناس هغه دي چې خلکو ته ګټه ورکوي خلکو ته ترې ګټه ډېره ده خلکو ته ترې فایده ده فایده په څه کې ده یعنې د خلکو سره د هغوی په مسلو کې د هغوی په سختو کې د هغوی په منډو کې د هغوی په هر څه کې د هغوی سره لګي دا سړی د الله رب العزت په دې بندګانو کې خوښ دی که تاسو دا غواړئ چې الله رب العزت په هغه بندګانو کې شمار شي چې الله ورسره ډېر محبت کوي نو د مسلمانانو دپاره همیشه کوشش کوو چې هغوی ته څه فایده ورسي هغه په ژبه دا فایده لازم ګورې په پیسو نه ده زموږ ډایرک ذهن او بل چې کوم بخیل هغوی چې ښه دا خو اوس بیا نوټونه راویسته غواړي یوازې خبره د نوټونو نه ده کله دا ښه کول دا مرسته کول په ژبه کله په خپلو لاسونو سره کله په مقام او په عزت سره لکه اوس یو سړی د الله له ډېر عزت ورکړی
ډېر اوچت شان دی، مقام دی، دی دا خپل مقام او شان او عزت استعمالولی شي چې د خلکو ته د فایده ورسي، د خلکو ته څه ګټه میلاو شي. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، او دا حدیث موږ څو پیرې بیان کړی په صحیح مسلم کې دی، من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا، چا چې د یو مسلمان نه د دنیا په سختو کې یو سخته لرې کړ، نفس الله عنه کربة من کرب یوم القیامه، الله به د قیامت په سختو کې یو سخته لرې، چا چې د یو مسلمان نه یو سخته لرې کړ، هر قسمه سخته چې دنیا رب العالمین د هغې په مقابله کې تا نه د آخرت سخته لرې کړ. هغه سخته که داسې ده چې یو کس مریض دی، یو کس باندې قرضې دي، یو کس ته بله مسله ده، بله مسله ده، بله مسله ده، او ته راولګېږي د هغه نه دا بوج کم کو، رب العالمین د دې په بدل کې تا نه د آخرت هغه سخته لرې کوي. او بیا مخکې رسول وسلم وایي او چا چې اسانتیا راوسته په هغه چا باندې چې هغه باندې تنګسیا ده، الله اکبر، یسر الله علیه فی الدنیا والآخره، الله په دنیا او په آخرت کې به دا اسانتیا راولي. موږ ټول دا غواړو چې رب العالمین موږ ته د دنیا دا کارونه مسان کړي، او لویه خبره چې کومه موږ د الله نه غواړو هغه دا چې الله رب العزت موږ ته د آخرت ته قصه اسانه کړي، د آخرت ته دا کوم مراحل چې دي چې دا راته اسان کړي، هغه موږ ته اسانېدی شي په دې چې موږ ته اسانتیا جوړه کړو یو مسلمان دپاره. هغه اسانتیا په ډېرو طریقو سره جوړېدی شي، لکه زه درته ووایم هغه اسانتیا جوړېدی شي په دې سره چې ته لار جوړه کړي، لار جوړه کړي، لاره ده تنګه ده، هغه لاره ته ازاده کړه، کولاو دې کړه، یا لاره ښه برابر ده خو د تلو قابله نه ده، تا برابر کړه، یا لاره د څه شتي نه تا په خپل جیدات کې لاره ورکړه. هسې دا به تاسو له یو مثال در کوم، تا څومره اسانتیا راوسته په مؤمنانو باندې، و سوچ کوو دا یو مؤمن نه دی چې تا پې اسانتیا راوسته، دا صرف یو بوډا یو سپین ږیری یو بوډۍ نه ده، او دا صرف انسانان هم نه دي، دلته څاروي او ځناور هم دي. نو رب العالمین به دې انسان ته په آخرت کې څومره اسانتیا پیدا کوي. دا صرف ما تاسو له یو مثال در کړو، کینې په دې باندې ډېر زیات مثالونه دي. دغه حدیث په آخره کې دا ټوټه ده او دا خبره ده، الله اکبر، خو دا دې زړه ته واچوي، والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، او الله لګیای د خپل بنده مرسته کوي تر څو چې بنده لګیای د بل بنده مرسته کوي. یا داسې ترجمې والا، او الله د یو بنده په کار کې لګیای، په کار کې لګیای څه؟ یعنې د دې بنده یو کار اسانوي، د دې یو حاجت پوره کوي، ما کان العبد فی عون اخیه، تر څو چې هغه بنده د خپل ورور په کار کې لګیای. چې کله د چا سره مرسته کوي که نه، او ته لګیا د چا دپاره منډه وایي، بېغمه شه، بلکل عرش والا لګیا دی ستا هم یو کار اسانوي. ته چې په ځمکه لګیا یې که نه، او د چا سره ولاړې، د چا دپاره سخته تېرې بوج اوچتې د چا نه، بېغمه شه، عرش والا هم لګیا دی ستا د دنیا او د آخرت مسلې اسانوي، خو ته ترې خبر نه یې. او د دې به تعالی پته ولګي چې کله ته الله ته مخامخ شي که نه، او د قیامت پر ورځ به د خپله تله کې ته دا اعمال وینې چې د هغه سره دې منډه والې ده، هغه له دې دوایي اخیستې وه، هغه له دې قرضه ورکړې وه، هغه ته دې قرضه معاف کړې وه، د هغه دې تپوس کړی و، د هغه سره هسپتال ته تللی وي، د هغه دپاره دې سفارش کړی و، د هغه دپاره دې خبره کړې وه، د هغه دپاره جرګه کېناست وي، د هغه دپاره دې د حق ګوایي کړې وه، هغه پلاني له دې ډاډګیرنه ورکړې وه، هغه پلاني سره ولاړ وي، د پلاني په لاس نیوکې، الله اکبر، داسې بسې ځه چې ته ورشې او ستا تله د دې نه ډکوي. څومره نیکیانې ته وګټلې. والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، الله ستا په کار کې لګیا دی چې کله ته د بل ورور په کار کې لګیا یې. زه د یوې جملې په اړه یو خبره چې موږ کې مشهوره د پښتنو کې ډېره غلطه ده، هغې ته ستاسو غواړم چې
فکر ورته لاړ شي او سوچ وایي کله چې ته د چا سره منډه ووایې که نه نو مړه شي بیګارو د هغه وایي که نه وایي بیګارو یعنې کله زه اوس مثال کې د چا سره یو منډه ووهم یا یو کار وکړم په مقابل کې ما له پیسې راکوي نو بیا صحیح ده خو کوشي مسلمان سره ما سامان اوچت کو ګاډي ته مې وخېجو نشي اوچتولی ما ورسره اوچت کو ګاډي ته مې وخېجو بل چا راته وایي ته خو ناوخته شو چې د مړه دلته بیګاره م کوو یو بله جمله استعمالېږي هم ډېره خطرناکه ده چې ته ورته ووایې د پلاني سره مرسته وکړه یاره وایي جومات کې کار کول دي نه دا جمله ما اورېدلې که نه الله اکبر جومات کې کار کول هر چا ته کله نصیب کېږي دی وایي جومات کې کار کول دي دا ګورې د دې د لاسه د عمل سپک ګڼي یعنی جومات کې چې د کار وکړو لاړه راغی هېڅ هم نشته نو خو دې دپاره وایي چې لاړ ختم شو لکه بعض وایي بله جمله یاره وایي ښه کول د پلاني سره د علاني سره شګو کې میچازې کول دي دا ټولې جملې غلطې دي دا ټولې خبرې غلطې دي ته چې دا وایې چې یاره جومات کې کار کول دي جومات کې کار کول کدو کریله سړي ته نصیب کېږي جومات کې کار کول د الله په کور کې مرسته کول د الله کور آبادول دا خو د الله بعضو بندګانو ته نصیب کېږي بیګار دی نه والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی اوس ما ورته تجارت کو راځه تاسو دې تجارت ته وکړئ ما ورته تجارت کو تا تجارت وکړو داسې چې د ورور مرسته دې وکړه رب العالمین ستا یو مسله اسانه کړه صحیح شو ما هم دغه تجارت وکړو ما د ورور مرسته وکړه په بدل کې ما دا غوښته چې هغه زما صفت وکړي زه مشهور شم ویډیوګانې مې وچلېږي او هغه راله پیسې هم راکړې ما ورته یو شان کار وکړو ستا دې ته بعضو جاهلانو بیګار وي زما هغې ته کار وي اصل کې بیګار زما ده کار ستا ده که نه صفت زما چا وکړو په ویډیوګانو کې زه رالم سی چلو شو یا یو کار ما وکړو ما ته د هغې پیسې میلاو شو ما کومه داسې غټه غټه وکړه خو یو سړي یو کار وکړو په بدل کې رب العالمین د دې یو کار اسان کو تجارت خو دې سړي وکړو او کار یې کو ته اسان کو که نه کو دا د الله کار دی په بدل کې ته الله راضي شو د دې نه لوی تجارت بل شتي ځکه دا ټکي مه وایو د چا سره ښه کول دا بیګار دی او دا په جومات کې کار کول دي او دا په شګو کې میچازي کول دي دا ګوره غلطې جملې دي دا سراسر غلطې جملې دي ځکه چې موږ چې کله د خیر کار کوو که نه نو موږ یې آخرت له ساتو دنیا کې پیسه نه غواړو او الله رب العزت قرآن کې سوي وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله کم خیر چې تاسو لېږئ مخې ته د ځان دپاره کوم ځای کې به یې مومئ د الله سره به یې مومئ په آخرت کې هغه موږ په آخرت کې غواړو په دې ټکو سره تا هغه خلکو سره چې دې کومې مرستې کړي هغه ته بربادوي دغه شان یو جمله بل هم چلیږي هغه هم غلطه ده هسې به د فایدې لپاره ذکر کړو وایي ښه مه کوه بد نشتی دا ډېره ورانه جمله ده او دا صرف ګوره پښتنو کې نه دا د دنیا په ډېرو قومونو کې دا خبره چلیږي عرب هم دا خبره کوي بعض چې کوم ناپوهه دي وایي ښه مه کوه بد نشتی نو چې موږ ټول د دې ښو نه غلي شو نو پاتې څه شو ته ښه نه کوې چې بد نه وي دی ښه نه کوي چې بد نه وي زه ښه نه کوم چې بد نه وي هغوی ښه نه کوي چې بد نه وي تاسو ښه نه کوئ چې بد نه وي دا ښه به کوي څوک آخر او دویمه خبره دا چا ویلي دي چې د هر چا سره چې ښه وکړي هغه بد کوي چې د هر چا سره ښه وکړي هغه بد کوي داسې قانون خو نه دی دا خو به یو سړی چې سړیتوب به پکې نه وي کمزوری به وي د خوی نه
تا ورسره ښه وکړو په بدل کې راسره هغه بد وکړو بیا هم دا خبره د تاوان نه ده ځکه چې تا چې ښه کول نیت دې څه و د الله راضي کولو تا خو ګټلې ده په هر حال کې خو ځان هغه سپک ښکاره کوو چې ستا د دې خوب په بدله کې هغه ښه ونه کړو خو تا خو تاوان نه دی کړی که نه نو دا خبره سراسر غلطه ده چې ښه مه کوه بد نشته ولې دا به موږ دقه شان ناست یو نیندارې به کوو او دویمه مې ورسره وویل او هر یو کس داسې دی دا خو په ټولو خلکو بدګماني کول دي چېرې چا سره هم ښه وکړي نه هغه بد کوي نه دا خبره غلطه ده حدیث کې دا راځي امام طبراني دا هم راوړی دی الله اکبر دې ته غوږ کېږدئ ګوره رسول صلی الله علیه وسلم وایي احب الاعمال الى الله مونږ خو مخکې هغه کس ذکر کړو چې د الله ډېر خوښ دی د الله په خلکو کې کم کس ډېر خوښ دی چې خلکو ته دې فایده رسي اوس دې ته غوږ کېږده د الله په اعمالو کې کم عمل خوښ دی تاسو ته زه نن عمل هم ښیمه او بنده درته هم ښیمه بنده خو مونږ ته معلوم شو عمل کم یو دی سرور تدخله على مسلم خوشحالي په خپل مسلمان ورور باندې راوستی خوشحالي مسلمان ورور باندې راوستی دا زموږ په دې وروڼو خویندو باندې کومه سخته راغلې مونږ په دوی خوشحالي نشو راوستی خوشحالي ته په ډېرو طریقو سره په دوی راوستی شي چې دوی سره دوی په دې سخته کې ودرېږي یو مسلمان چې صرف ستا د خبرې د لاسه خوشحاله شي که نه دا عمل د الله رب العزت ډېر خوښ دی موږ خو غمونه ډېروو نور پرېږده دا پرېږده چې زه مالي مرسته وکړم زه د کپړو زه د دوایانو زه د ځمکې زه د کور زه د بل څه نه کار زما دا دی چې ویډیو راواله د هغې سره د غم ساز ولګوه او بیا چلوه ولې لایکونه ډېر شي اوس په هغه اے آی باندې هغه ویډیوګانې جوړېږي هغه نقلي غونته کې ویډیوګانې جوړېږي هغې باندې بعضو خلکو د سیلاب ویډیوګانې جوړې کړي له پاسه پرې نوم لیکلی د یو علاقې د بلې د بلې هلته وایي تباهي وشوه قصدن عمدن موږ دلته وایو د مسلمان د زړه نه بوج لرې کا او دلته دا یو لګیا دی مسلمان ښه په غم کې وراچوي څومره بدبخته دي دا باس خلک دې ویډیوګانو ته ضرورت شته نشته الا یو اداره ده هغوی د خیر کارونه کوي یا د حکومت یو اداره ده هغه خبر ورکوي هغوی دې دپاره دا اواز اوچتوي ویډیو کوي چې خلک د دې حالاتو نه خبر شي که څوک مرسته کوي صحیح شو خو ما ورته ناست یو په دلته په طلایي کې پروت وي ښه بېغمه او ایسي ورته ښه مزدار لګېدلی ویډیو به راوالي هغې سره به د غم ساز ولګوي هغې سره به جړاګانې ولګوي به دې ورکي دیو خو بېغمه پروت دی خو د یوې ویډیو د لاسه تا څومره د مسلمانانو زړونه هغه دردولي ته دې نه خبرې غم ډېرول نه دي پکار نو موږ الله زموږ نه دا غواړي چې ته خوشحالي راوله په چا په مسلمان باندې ها صرف دا نه دی هغه حدیث کې مخکې دي او یا تې سخته لرې کې الله اکبر موږ سره ګوره ټولې موقع نه نشتي خوشحالي راولي سخته تې لرې کې یا تې قرضه ختمه کې درېمه څلورمه او یا تې لوږه لرې کې کم کم دي څلور کارونه زه یم چې ډېر ملګري ووایي مطلب تاسو دا هېڅ هم ونه اورېدو کم څلور کارونه دي خوشحالي راوسته په مؤمن باندې سخته لرې کول د هغه نه قرض لرې کول د هغه نه او یا تې لوږه ختمول دا هغه کارونه دي چې رب العالمین خوښ دي زه درته یو حدیث ویم او دې په دې اخره کې دې حدیث ته ډېر په توجه سره زه یم چې دې ته غوږ کېږدئ د یېرې خبره ده دا حدیث امام ترمذي راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي هر مشر چې خپله دروازه بنده کړې ده هر مشر
دلته خبره د مشرانو ده خو دا موږ داسې هم کولی شو چې هر هغه انسان چې د هغه وس رسي هغه خپله دروازه بنده کړې ده دون ذوي الحاجه دا دروازه بنده کړې ده محتاجو خلکو ته غریبانانو فقیرانو ته الا اغلق الله ابواب السماء الله به د دې انسان د حاجتونو ته او مسلو ته د اسمان دروازې بندوي چې چا د الله مخلوق ته دروازې بندې کړي دي که نه رب العالمین ورته د اسمان دروازې بندې کړي دا ستاسو خپله مرضي ده چې تاسو څه غواړئ موږ راشو د الله نه دعاګانې غواړو یا الله زما دا مسله ده دا مسله ده دا مسله ده کله هغه دعاګانې قبولې نه شي که نه تاسو سره داسې نه دی شوي داسې غلي یې لکه ستاسو ټولو هغه چې بس قبلېږي صرف ما سره داسې شوي دي شوي تاسو سره که نه شوي ډېر شوي بیا موږ دې ته سوچ نه دی کړی چې الله زموږ د دعا ولې قبوله نه کړه او به جومات نه راووتو پیسه ختمه شو یوه وجه زمونږ د دعا د قبلېدو هغه دا د دعا د نه قبلېدو دا کیدی شي موږ چېرته د یو حاجتمند په مخ دروازه بنده کړې ده دروازه بندول دې ته نه وایي چې ته ورنه داسې ګړز وباسې که نه دې ته وایي څه دروازه بندول څه دي د هغه ضرورتو ته ورسره ونه درېږي دې ته دروازه بندول د یو سړی به اوس ما پسې راشي ما ته وایي چې الحمدلله الله د دروازې بندولونه ساتلي مونږ خو ته چې د ګړز نه دی ویستی دروازه بندول دغه نه دي دروازه بندول دا دي چې ستا خواله یو کس راغی یو کس چې تا ولیدو چې هغه حاجتمند دی هغه ته ضرورت دی تا ځان ننګاره کو تا په ده ځان غلی کو یا تا ووایي چې یاره زه نیشم او ستا وس رسېدو د دعاګانو د نه قبلېدو یو لویه وجه دا ده الله په تا پسې د اسمان دروازې بندې کړې لکه دعاګانې خو بره خېږي که هلته دروازه ورته بنده ده ستا حاجت نه پوره کېږي ځکه چې تا د خپل ورور او خور حاجت نه دی پوره کړی چې څو پورې ما تا د بل مسلمان حاجت نه پوره کړی زما او ستا هغه به څنګه پوره شي او ځکه حکیم بن حزام رضی الله عنه وی ما اصبحت وليس ببابي صاحب حاجه وی چې کله زه سحر کم که نه او په ما داسې ورځ راله چې زما دروازې ته حاجتمند رانغی فرق ته ګوره په من کې او په هغوی کې ښه وی چې کله په ما داسې ورځ راشي چې زما دروازې له څوک رانغی څوک نه مراد حاجتمند نو ما ته پته ولګي چې دا په ما باندې یو مصیبت راغلی دی نو د الله نه اجر غواړم او ویم یا الله دا مصیبت رانه لرې که الله اکبر فرق که موږ مصیبت څه ته وایو که څوک راغی یاره د دې پلاني وایي داسې نصیب دی د سره یې څوک غواړه راشي که موږ چې څوک حاجتمند وینو زمونږ د مخ رنګ بدل شي هغوی د مخ رنګ کله بدلیږي چې څوک نه راځي اخر هغوی دې کې د یېرې خبره څه ده ولې دې سوچ اوس لږ سات چې ته د بنده په مرسته کې لګې ستا مرسته کې لګې او څوک نه راځي زما خواله د سوچ خبره نه یوه دویمه موږ وایو چې ته دروازه بنده کړې اسمان دروازې بندې شوې زه غواړم چې د اسمان دروازه کولا وي څوک راشي نه ها ته چې د مؤمن نه سخته لرې کړي تا نه الله د آخرت سخته لرې کړي زه غواړم چې لرې شي د آخرت سخته خو څوک راځي نه د دې نه بل لوی مصیبت شته مصیبت خو دا دی چې رب العالمین تعالی توفیق نه درکوي او که تاسو ته ما یو پیر دا خبره کړې وه چې ته چا سره ښه کوې که نه نو دا د الله احسان وګڼه په ځان باندې چې تاله دومره طاقت او توفیق درکو چې ته د خلکو سره مرسته کوې د خپل احسان په چا مه ګڼه د الله احسان په ځان باندې وګڼه او یاده کوي دا خبره یو بنده چې سخته راشي که نه یو مسلمان چې سخته راشي دی فریاد چا ته وکړي الله ته دا چې نن ستا خواله راغلی دی که نه دا چې نن محتاج دی دا چې نن مریض دی زما دا خبره
د زړه په غوږونو واوره او تا ته یې ووایي او تا ته اپیل وشو چې د سره مرسته وکړه. دې سړي الله ته فریاد کړی دی نو رب العالمین خو د اسمان نه څه نه راګوزاري که نه د اسمان نه څه راګوزاري نه. دې بنده خپل رب ته فریاد کړی دی او بنده او رب العالمین دې بنده ته ستا دا لار ښوولې ده چې د ده خواله ورشه. دا خبره الله د زړه ته اچولې ده ستا دا لار ورته الله ښوولې ده نو دا مرسته ورسره الله وکړه خو په واسطه ستا ته پکې وسیله شوې ځکه چې الله د دنیا ته د اسمان نه داسې څه نه راګوزاري چې د ځمکې ته یې راګوزاري خو دغه چې یو د یو سره بل د بل سره بل د بل سره لګیا دی مرسته کوي. نو دا ستا خواله چې راغلی دی که نه د الله ته فریاد کړی دی رب العالمین ورته په زړه کې ستا دا خبره ور اچولې ده نو چې اوس دې کېږي مرسته ورسره وکړه. خلاصه زما د خبرو هغه دا ده چې په دې سخت وخت کې موږ له پکار ده چې د خپلو وروڼو خویندو سره ودرېږو که هر قسمه ودرېده دي که هېڅ وس دې نه رسي که نه ما پرون تاسو ته ووایي چې دعا دې نه پاتې نه شي دعا او دعا خصوصا په هغه اوقاتو کې چې هغې کې د قبلېدو امید ډېري لکه تهجدو ټیم شو سجده کې اذان او د اقامت په منځ کې دې ټیم کې الله نه دعاګانې غواړي چې الله زمونږ دغه وروڼو ته دغه خویندو ته اسانه کړي. پوره کوړمه پوره خاندان د یو سړي نه او تلی دا ډېره ګرانه ده ډېره ګرانه ده دا خبره په یعنې سړی په سوچ کې نشي راوستی چې دا به څومره ګرانې چې هغه انسان په چا چې راګري د هغه ته به څومره ګرانې. یو سړی چې پرون د هغه کور و 10 کمرې 8 کمرې نن هغه ګرځي وایي که ماله څوک تنبوره کړي دا ډېر لوی مصیبت دی ډېر لوی غم دی. موږ ته که چېرته واړه معمولي فریادو کې چې بجلي نه وه پنکې کار نه کو په شکال و خوله را باندې روانه وه بس زموږ نه یو وار پر خطا شي چېرې اوس څه وکړو. یو سړی چې پرون په کور کې ناست و نن هغه اسمان ته پروت دی او د اپیل کوي او درخواست کوي که څوک راله تنبوره وړي څومره لوی غم دی څومره لوی سخته. نو حتی الوسع مرسته د دغه خپل وروڼو او خویندو سره الحمدلله ښه فلاحي ادارې شتي د هغوی په ترو یا په خپله یو سړی هلته ځي یا خپلوان لیږي او د هغوی په لار نو الله به دله ډېر اجر درکړي. او ما پرون تاسو ته ووایي چې ګوره دا ورځې څه اوړي راوړي دا مو چې بس په دغه یعنې نن چې به دې ثوابۍ والا باندې کومه سخته راغله د دوی پرون دې ته سوچ و چې دا به موږ راتلی شي هغه طرف ته هم راغله دا شان دا په هر دا خو د الله امتحان دی که هر طرف ته راغله موږ به د عافیت سوال کوو د څه عافیت چې الله موږ ته عافیت نصیب کړه موږ د دې امتحانونه وساته یا الله موږ به دا سوال کوو. نو د دې وروڼو خویندو سره ودرېږئ هېروئ یې مه او بیا درته دا ووایم چې احتیاط ډېر کوئ ځکه چې ډېرو خلکو اپیلونه شروع کړي دي د مرستو او د رښتینې او د دروغجنې او الله ته پته ده. نو تاسو لږ احتیاط کوئ لږ تپوس او معلومات کوئ. ما یو عجیبه نن راته سحر مانځه نه بعد ډایرکټ زموږ یو ملګری د هغه راته د یو کس یو پوسټ راولېږو تصویر یې ترې ویستو سکرین شاټ و ما ته راولېږو دغه کس څه چل کړی دی د په ملک کې د خلکو نه پیسې میسې وایلی دي د دین په نوم او تجارت په نوم او هغه پیسې د کروڑو دي یعنې لږې پیسې نه دی د خلکو نه وایلي بیا وس نه چې واپس یې ورکړي نو راتښتېدلی دلته خلکو نظام پټ کړی لویې پیسې پیږي نو هغه دا پوسټ نشر کړی دی وایي که څوک مرسته کول غواړي د دغه وروڼو خویندو سره د سعودي عرب نه نو موبایل نمبر دا دی ما دا د ظالم زوی پکې اوس دا خپلې مسلې حل کوي ګوره ته د دې ځای ته څه اداره کې تاسو دلته به ته د دې ځای نه به که بل پر ستا ته پیسې راجمع شوي ته به د دې ځای نه دا لیږې څنګه
څه طریقه به ته دا خبره کې حکومت ته دلته چې او دا زه اداره کې یا حکومت کې خو ما ته اندازه عملګري راولېږلم دې دپاره ویې ګوره ورته هلته جاخې جوړې کړي دي دلته به دا جاخې ختموي په دې طریقې سره نو احتیاط ډېر کوئ چې ستاسو دا پیسې ستاسو دا مرستې حقدارو ته ورسي رب العالمین دې په دغه وروڼو خویندو باندې خپل خاص رحم وکړي الله رب العزت دې دغه علاقو والا دغه سختي والا الله دې د هغوی هغه مړه هغه شهیدان وګرځي او د هغوی هغه وږي دې الله ماړه کړي او د هغوی بیمارانو له دې الله روغ صحت ورکړي او د هغوی نه دې الله یره ختمه کړي الله دې په هغوی امن راولي او الله دې موږ په روان وخت کې د داسې مصیبتونو نه او د داسې غمونو نه وساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد